ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان ستونزه باید خپله حل کړو. نړۍ په خپله مثلثو بحرانونو سره مخ ده. ډاکټر صاحب غني ویلي نړۍ ته په تمه نشي، نړۍ خپله داسې د بحرانونو سره مخ شوي چې ځان ترې نشي ویستلی. نو له طالبانو مې غوښتنه ده د هیڅ چاته توقع تمه مه ساتئ او خپل هیواد په خپله جوړ کړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان مسافرو په پیغام کې ویلي چې ټول باید په ګډه د دغې ستونزې لپاره حل لاره پیدا کړو او تیرو 40 کلونو کې دوامداره جګړې د اصلاحاتو او خدمتګار دولت رامنځته کېدو په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. د نړۍ ډېر لرې او نږدې هیوادونه اوس له همزمانو او مثلثو بحرانونو سره مخامخ دي. نړۍ د تیرو 50 لسیزو له ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي روابطو نه د وتلو او یو داسې نوي نظام او نظم ته د ننوتلو په حال کې دي چې شکل او څرنګوالی لا پوره تصمیم شوی نه دی او د لوبې قواعد یې روښانه شوي نه دي. د نړۍ د تاریخ په دې حساس پړاو کې د هیوادونو او ولسونو بری یا ماته د هغوی په درک او ملي عواطفو پورې اړه پیدا کوي. د ښاغلي غني په وینا هغوی چې ځانونه په خپله ویش او جلا کوي او خپل ستروالی او ارزښت قصداً ټیټوي، له نورو عمیقو بحرانونو سره مخامخ کیږي او حتما د خپلې له لارې به موندلو او انتخابات کې اشتباه کوي. هغوی چې واقعیتونه درک کول یا د وضاحت او خامت لیدل او پیژندل او لاسونه سره یې ورکول او زړونه سره یې نږدې کولی شي، د دې دوام امکان نه لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.